د بانو ټیک ټاکره خو به پیژنې که نه، دی به دغه خپلې ټیک ټاک یې اپلوډ کولې. او د دې څو ورځې وړاندې چې دا یو تقریبا 15-16 میاشتې مخکې یو لغړه ډانس ویډیو هم وایرل شوی وه، چې هغه ویډیو هم باندې ما خپل ریاکشن کړی، ما تاسو ته دغه سوال منت کړی چې هایا دغه ټیک ټاک او دغه فحاشیان یې پرېږدوئ. اوس هم هغې ټول حقیقت ښکاره شو او هغې په خپله دغه ګواهي ورکړه چې دغه ویډیو ما کړې ده، زما د خاوند نه خورا شوې ده، او که نه زما خور زما نه دغه ویډیو چې ده په فیسبوک باندې اپلوډ کړې ده. نو د هغې ټول حقیقت چې دی هغه په سامنے راغی. زه تاسو ټولو ته بالکل د هغې دغه تصویران هم تاسو ته به د څنګ کې ښکاري، هم د هغې ویډیو هغه هم او د دې دغه نورو هم. د دې هغه بله ویډیو هم زما نه څه غیبه شوې وه که نه، ما درته هغه هم شیر کوله چې دا څنګه به د دروازه باندې راننوځي، دا کم چل کوي او بیا څنګه ډانس کوي. خو زه تاسو نو دا کمې خویندې میندې چې زما د اواز اوري، زه تاسو ته وایم چې مهرباني وکړئ د ټیک ټاک د لایو نه چې دی نو دی نه سیټ شئ. د دې په ځای ښه کور کې په عزت کښېنئ. مړه د یو ټیم روټۍ دي خو په عزت یې کوئ. ولې چې دغه شانتې تاسو دغه ټیک ټاک یې کوئ او دغه شانتې یې څوک بلیکمیل کوي، نو بیا به ډېر زیاتې خفه یئ، لکه څنګه چې نن دا جاړي، په چغو چغو جاړي. د هغې هر میک هر سوشل میډیا والا هم د دغې دغه ویډیو راوچتوي او په دغې باندې دغه ویډیوګانې کوي. چونکې مخکې چې وه کمتر نیمه وایرل شوه، اوس ډېره زیاته وایرل راله. نو زما دا کومه خویندې زما کوم وروریان چې زما دا ویډیو ګوري، تاسو ته خواست کوم منت کوم چې یاره دا ټیک ټاک کې دغه فحاشي مه خوروئ، دغه بې غیرتوب مه کوئ. د دې په ځای الله یاد کړئ، الله رسول یاد کړئ. څنګه چې نن دا جینۍ چې دا بانو جاړي په چغو چغو، دغه شانتې به سبا تاسو هم په چغو چغو جاړئ. دغه شانتې سبا ستاسو ویډیو هم اپلوډ کیدی شي. نو بالکل ملګرو دا یو ورکوټو غوندې ویډیو وه. دا ویډیو ځان سره شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.